سلامونه وخت مو بخیر ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست. د تایکواندو ملي لوبډله نړیوالو سیالیو کې د ګډون په موخه آذربایجان ته روانه شوه. د افغانستان تایکواندو ملي لوبډله د اولمپیک ملي کمیټې او سپورت عمومي رئیس الحاج مولوي عبدالودود حقانی سره تر لیدنې او خدای پاماني وروسته د تایکواندو نړیوالو لوبو کې د ګډون او لوبېدو په موخه د آذربایجان هیواد ته روانه شوه. د تایکواندو نړیوالې لوبې د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د روانې مې میاشتې په 28مه نیټه د افغانستان په ګډون د 200 هیوادونو د تایکواندو ورزشکارانو په ګډون پیل شوې چې د جون تر 14مې نیټې به دوام وکړي. په دغه سیالیو کې له افغانستان څخه په 8 وزنونو کې 8 ورزشکارانو، یوه روزونکي، یوه ټرینر او د تایکواندو ملي فدراسیون رئیس ګډون کوي. د تایکواندو ملي فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه سیالیو کې د تایکواندو 3 تنه ورزشکاران په ایران کې تر تمریناتو وروسته وړمه ورځ آذربایجان هیواد ته رسیدلي دي. د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې له لبنان هیواد څخه دویمه تدارکاتي لوبه هم وګټله. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې خپله دویمه تدارکاتي لوبه له لبنان هیواد څخه وګټله. له دې وړاندې هم افغانستان د یادو سیالیو لومړۍ لوبه ګټلې وه. افغانستان وتوانېدو چې په دویمه لوبه کې لبنان هیواد ته د 4-3 ګولونو په توپیر ماتې ورکړي او بریا خپله کړي. د افغانستان لخوا څخه علي امیري او حمید رضایي حسیني 2 ګولونه وکړل. د یادونې وړ ده چې د 3 تمریناتي لوبې د لبنان په کوربتوب ترسره کیږي او وروستۍ درېیمه لوبه به سبا دوشنبه ترسره شي. د زابل ولایت د ورزش امریت په مالی لګښت د ټیپ بال دغه سیالۍ چې د نوي ځوانانو سني کټګورۍ د 6 لوبډلو ترمنځ په کلات ښار کې د ورزش ودې په موخه پیل شوې وي، تېره ورځ د ناصر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د دغه سیالیو په فاینل کې د ناصر لوبډله د سپین غر لوبډلې پر وړاندې د لوبې ډګر ته ښکته شوه. لومړی سپین غر لوبډلې توپوهنه وکړه چې سیالې لوبډلې ته د 162 منډو هدف ورکړ. په مقابل کې ناصر لوبډلې د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره ټاکلی شوی هدف پوره کړ او لوبه یې د 2 ویکټو په توپیر وګټله. په پای کې د زابل ورزش امریت له لوري غوره ورزشکارانو ته ورزشي وسایل ورکړل شول. په پروان ولایت کې د پروان، پنجشیر او کاپیسا ولایتونو د 100 ورزشکارانو ترمنځ د پهلوانۍ دوستانه سیالۍ د پروان د ورزشکارانو په اتلولۍ پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې د ځوانانو او تنکیو ځوانانو په عمري ډلبندیو او په بېلابېلو وزنونو کې ورزشکارانو برخه اخیستې وه او د یوې ورځې لپاره یې په ګډه سیالۍ وکړې. د دې سیالیو موخه په دودیزو لوبو کې د ګډون لپاره د ځوانانو هڅول او د ځوانانو او ورزشکارانو ترمنځ د فکرونو او تجربو تبادله وه. د سیالیو په پای کې د پروان ورزشکاران لومړی، پنجشیر دویم او کاپیسا دریم مقام خپل کړ. د سمنګان ولایت د دره یوسف بالا او دره یوسف پایین ولسوالیو د 2 لوبډلو ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه چې 13 ورځ د دې ولایت په ورزشي لوبغالي کې ترسره شوه د دره یوسف پایین وحدت لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. په دغه ورزشي پروګرام کې د یاد ولایت پر ورزشي مسؤلینو سربیره د ولایتي ادارې مسؤلون هم ګډون درلود او لوبډلې یې وهڅولې او ملاتړ یې ترې وکړ. د دغه سیالیو په پای کې وحدت لوبډلې د 5-0 ګولونو په توپیر امید فردا لوبډلې ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتلولي یې خپله کړه. د دې سیالیو موخه د ورزشکارانو ترمنځ د تجربو شریکول او د ځوانانو ترمنځ د یو بل منل دي. په پای کې ګټونکې لوبډلې ته کپ او غوره ورزشکارانو ته میډالونه ورکړل شول. د هند کرکټ بورډ مرسیال جیشا وایي د انګیرنو خلاف له نړیوال جام مخکې به افغانستان سره د 3 نړیوالو یو ورځنیو لوبو لړۍ ترسره کړو. شاجي د کرکټ آسیایي شورا مشر هم دی. رسنیو ته ویلي هند پلان درلود دا لوبې د روان کال جون میاشتې کې وشي، خو کره نیټه به یې د هند او د افغانستان کرکټ بورډونو د مشرانو له خبرو وروسته روښانه شي. نوموړي زیاته کړې د هند کرکټ بورډ چارواکي به د هند پریمیر لیګ پای لوبه کې د بنگلادیش، سریلانکا او افغانستان کرکټ بورډونو مشرانو سره د راتلونکي آسیا جام سیالیو په اړه هم خبرې اترې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف د هند کرکټ بورډ په رسمي بلنه هند ته تللی او هلته به د IPL پای لوبه کې د ګډون ترڅنګ د هند کرکټ بورډ له چارواکو سره هم وګوري.
د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې د نیزه وهنې سیالۍ د یحیی خیل لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د پکتیکا ولایت د یحیی خیل ولسوالۍ د ځوانانو له لوري د خیرکوټ، یوسف خیل او یحیی خیل ولسوالۍ د شپږو لوبډلو ترمنځ د نیزه وهنې سیالۍ ترسره شوې. په یادو یو ورځنیو سیالیو کې د یحیی خیل ولسوالۍ لوبغاړي ښه وځلېدل او لومړی مقام یې ترلاسه کړ. د سیالیو موخه د ولسوالیو د ورزشکارانو ترمنځ همغږي رامنځته کول و. د زنونو په کچه د میرویس نیکه درې ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان کرکټ بورډ د کورني کرکټ په جوړښت او د زنونو په کچه د میرویس نیکه درې ورځنۍ سیالۍ نن د ننګرهار ولایت په 2 کرکټ لوبغاړو کې پیل شوې چې د راتلونکي جون میاشتې تر 20 نیټې به دوام وکړي. د یادو سیالیو د پرانیستې مراسم نن د اړوند مسؤلینو په شتون کې ترسره شول. سعودي رسنۍ د سعودي په لیګ کې د ارجنټاین سوپر سټار د سمت بدلولو راپور ورکړی. د راپور له مخې د ارجنټاین افسانوي لوبغاړي لیونل میسي نوم له تیرو شپږو میاشتو راهیسې له الهلال ریاض کلب سره یاد شوی دی. بارسلونا هڅه کوي چې میسي بیرته کمپونو ته راولي او میسي هم د بیرته راستنېدو سره موافقه وکړه، مګر بارسلونا لا تر اوسه د لالیګا د نوي تړونونو د لاسلیک کولو تایید نه دی ترلاسه کړی. وروسته له هغه چې الاتحاد د سعودي لیګ وګټه، د سعودي شبکې اعلان کړی چې که میسي د سعودي وړاندیز ومني نو امکان لري چې میسي به د الهلال پر ځای په الاتحاد کې راڅرګند شي. د میسي لپاره دا غوره ده چې د آسیا چمپیونز لیګ او نړیوال کلب کې برخه واخلي. د راپورونو له مخې د دغه لوبغاړي د انتقال لپاره د سعودي عربستان وړاندیز د 400 میلیونه یورو کلنی معاش دی.